درنو لیدونکو ستړي مشئ. له ما څخه ډیر ځله دا پوښتنه کیږي چې ماشومان څه ډول د ناوړه کارونو له کولو څخه منع کړو. دا یوه ډیره مهمه او ارزښتناکه پوښتنه ده. ځوابول یې اسانه نه دي. د ماشوم عمر، د ناوړه کار څرنګون او د شرایطو غوندې ګڼ فکتورونه په پام کې نیول او بیا هغوی ته په پام مناسبه حل لاره چې ماشوم ته هیڅ زیان پکې ونه رسیږي غوره کول یو سخت کار دی. که غواړئ د ماشوم عمر ته په پام حل لاره پیدا کړئ، د مورولي او پلارولي د لړۍ خپرونې په منظمه توګه تعقیب کړئ. دلته یوازې د وکړئ مکړئ په چوکاټ کې عمومي سپارښتنې دي چې د کوم خاص عمر تر ماشومانو پورې ځانګړي نه دي. هیله ده چې ویډیو تر پایه پورې وګورئ. د نیم ګور لیدلو څخه کوم څه نشئ بودولای. په ماشومانو کې د ګڼو ځورونکو او ناوړه کړو وړو او چلندونو د لرې کولو لپاره یوه اغیزناکه لار ځان ناګاره او ګنډوله اچول دي. کیدای شي د دې کار په کولو سره به ځینې وختونه احساس کړئ چې د شرایطو د سمون لپاره کوم ګټور کار نه کوئ. مګر باور ولرئ، مه ډارېږئ، مه وارخطا کیږئ. ډیر ژر به ومومئ چې که په ګڼلې، سنجولې او مداومه توګه ځان ناګاره واچوئ، د ماشومانو ډیر کړه وړه به مو بدل شوي او تاسو به د خپلې خوښو پایلو ته رسیدلی وئ. ما ډیر ځله پخوا هم ویلی دي، اوس به یې بیا تکرار کړم چې ماشومان په هره بیه، هره توګه او هر کار سره غواړي ستاسو پام ځان ته راواړوي. دوی ته هیڅ مهمه نه ده چې ښه کار کوي او که بد. یوازې غواړي هر وخت او هره شیبه یې مور و پلار ورته پام وکړي. هغوی ډیر ښه پوهیږي چې کوم کار یې په کوم وخت کې پر تاسو بد لګیږي او د تاسو د ځورېدو کبل ګرځي. دوی پوهیږي چې کله میلمانه راغلي وي، کله چې په ټلیفون کې غږیږئ، کله چې تلاوت کوئ او یا کله چې له دکاندار سره حساب کوئ څه ډول درته مزاحمت وکړي. نو که په دغسې حساسو وختونو کې ځان کنټرول کړئ، د دوی ناوړه کارونه په سړه سینه وزغمئ او ځان ناګاره واچوئ، ماشومان له مزاحمت او دغه کارونو څخه لاس اخلي، ځکه خپلې موخې ته چې ستاسو د پام ور اوښتل دي نه رسیږي. اوس پوښتنه دا ده چې په سنجولې او ګڼلې توګه ځان ناګاره اچول څه خیل وي؟ ځواب یې ډیر اسانه او ساده دی. کوم کار مو چې نه خوښیږي یا درته بد ښکاري، سترګې پرې پټې کړئ، نالیدلی وګڼئ او په مقابل کې یې هغه کار وستایئ چې مینه ورسره لرئ یا درته ښه ښکاري. په ټینګار سره وایم چې ستاینه او ځان ناګاره اچول باید هر وخت یو ځای وي. په دې معنا که په کوم منفي یا ناوړه کار ځان ناګاره اچوئ او نالیدلی یې ګڼئ، په مقابل کې یې ښه او مثبت کار وستایئ. د ځان ناګاره اچولو د تګلارې له انتخاب څخه مخکې د خپل ماشوم یا ماشومانو کړه وړه او چلندونه ډلبندي کړئ او خپل توان ته په پام وګورئ چې پر کومو هغو ځان ناګاره اچولای شئ او پر کومو ځان نشئ اچولی. څرګنده او طبیعي ده چې پر سړک د ځغلیدلو، چای جوش ته د لاس وروړلو، د برېښنا له مزو او ساکټونو سره د لوبېدلو، د بیاتي او چاړې د اخیستلو، د خولې لګولو او د وهلو غوندې کارونه له پامه نشئ غورځولی. مګر ځینې پلرونه هم شته چې پر عادي او بیخي وړو کارونو سترګې نشي پټولی. د زغم او صبر کاسه یې ژر ډکیږي او هر څومره چې ځان ناګاره اچوي، هماغومره تر اروايي او ذهني فشارونو لاندې راځي. که تاسو دغسې یو څوک یئ، د ځان ناګاره اچولو له تګلارې څخه کار مه اخلئ. مګر که پر ځان برلاسی یئ او پریکړه مو دا وي چې د ځان ناګاره اچولو له لارې د خپلو اولادونو ځینې کړه وړه بدل کړئ، نو ښه غوږ ونیسئ.
دا خبرې په ډیر دقت واورئ، هسې نه چې د ګټې پر ځای ماشومانو ته تاوان واړوئ. له هر څه د مخه تصمیم ونیسئ او پریکړه وکړئ چې پر کومو کارونو او څیزونو سترګې پټولای شئ او کوم هغه جدي نیسئ. سوچ وکړئ، آیا د مجبوریت له مخې ځان ناګاره اچوئ او که غواړئ د یوې حل لارې په توګه دغسې وکړئ؟ آیا ځان ناګاره اچول خو به مو ماشوم یا کوم بل چاته ځاني یا مالی زیان نه اړوي؟ دا ډیر مهم ټکی دی. مثلا ماشوم تیږې واروي، نور ماشومان وهي، له چاړه یا بیاتي سره لوبیږي، د برېښنا په ساکټ کې ګوتې ننباسي. دلته نو د ځان ناګاره اچول بې معنا دي، ناسم او خطرناک دي. په دغسې حالاتو کې باید له هر ډول خبرو، نصیحتونو، سپارښتنو، کنځلو او قهرونو پرته فقط د ماشوم لاس ونیول شي او یادو کارونو ته پرې نښودل شي. کوم کار چې سر ته نشئ رسولای، هیڅ کله یې مه پیلوئ. که فکر کوئ چې د اوږدې مودې لپاره د خپل ماشوم پر کوم کار یا چلند سترګې نشئ پټولای او ځان ناګاره نشئ اچولای، هیڅ کله د ځان ناګاره اچولو تجربه مه کوئ. ځکه په داسې یو حالت کې هغه چلند او کار لا خرابېږي او حتی نور ستونزې او لانجې زېږوي. له ځان څخه وپوښتئ، که د خپل ماشوم په کوم ناوړه کار ځان ناګاره واچوئ، تر ټولو بده پیښه به څه وي چې وشي؟ آیا هغه زغملای شئ؟ کولای شئ په مغازه، جومات، کوڅه او یا کوم بل ځای کې چې ټول خلک درته ګوري د ماشوم ژړا وزغمئ؟ ماشوم خیر دی، چاکلیټ غواړي، په یوه کوکه ژاړي، شاوخوا خلک هم بد درته ګوري. کولای شئ د خلکو خبرې او سپارښتنې بابیزه وګڼئ. په کوڅه کې لوېدلی ماشوم چغېږي، خو تاسو ځان ناګاره اچولی، نه یې راپورته کوئ. وخت ورکوئ چې پخپله راپورته شي او خپلې ستونزې ته پخپله حل لاره پیدا کړي. مګر شاوخوا خلک واخ ووخ کوي، له ماشوم سره خواخوږي ښیي، تاسو بې رحمه او ډبرزلی بولي. کولای شئ ویې زغمئ او پر خپله پرېکړه ټینګ ودرېږئ. ستاسو زوی یا لور ستاسو پلار یا مور ته کنځاوې کوي، صبر کولای شئ او ځان ناګاره اچولای شئ؟ لنډه دا چې که په دغسې حالاتو کې صبر نشئ کولای او ځان نشئ کنټرولولای، ښه دا ده چې د خپل ماشوم د ځینو کارونو د مخنیوي او سمون لپاره د ځان ناګاره اچولو له تګلارې پر ځای کومه بله حل لاره غوره کړئ. په ماشومانو کې د هغوی عمر او ودې پیر ته په پام ځینې کارونه چې کیدای شي تاسو ته ناوړه، بد او ځورونکي ښکاره شي طبیعي او نورمال وي. لکه په 2 یا 3 کلنۍ کې څه ناڅه ژړا، ځیل او بدخویي. د ځان ناګاره اچولو له لارې په دغه ډول طبیعي او نورمالو کړو وړو کې چندان بدلون نه راځي، خو کیدای شي د ودې په راتلونکو پړاوونو کې پیښېدن کم کړي. ځان ناګاره اچول معمولاً پر هغو کړو وړو او کارونو ډیر اغیز ښندي چې له وړاندې ستاسو د توجه او پام په پایله کې پیاوړي شوي وي او په مرسته یې ماشوم ستاسو د پام ور اړولو هدف ته رسېدلی وي. د بیلګې په توګه ماشوم چاکلیټ، ګوړه یا پتاسه غواړي، تاسو یې نه ورکوئ، هغه فوراً زیل کوي، ژاړي، چغېږي، ځان له ډاګه ډاګه وهي او پرله پسې خپله غوښتنه تکراروي. تاسو د مقاومت ټوله هڅه کوئ، خو بالاخره زغم له لاسه ورکوئ، تسلیمیږئ او د ژړا د مخنیوي لپاره چاکلیټ ورکوئ. د ماشوم ژړا پای ته رسیږي، مګر چل او طریقه یې کامیابیږي او نتیجه ورکوي. په حقیقت کې د دې کار په کولو سره ماشوم ته ور زده کوئ چې که وژاړي، بده ورځ جوړه کړي او ځان له ډاګه ډاګه ووهي، خپلو غوښتنو ته رسېدلی شي. دلته ستاسو تسلیمېدنه په مقطعي توګه د ستونزې د هواري کبل ګرځېدلې ده، خو په اصل کې یې ستونزه لا پیاوړې او ډېره کړې ده. که په دغسې حالاتو کې بل ځل د ماشوم ژړا، کوکو
غالمغال او نورو نخرو ته پام ونه کړئ، بابیزه یې وګڼئ، ځان ناګاره واچوئ او حتی له خونې ووځئ، حیران به شئ چې ماشوم څومره ژر غلی او آرامه کیږي. ځکه هغه له ځنډ پرته متوجه کیږي چې نور د ژړا له لارې هدف ته نشي رسېدلی. د یوې مور 7 کلنه او 9 کلنه لور هر وخت سره شخړې کوي. مور کله یوې او کله بلې ته نصیحتونه کوي، کله ناکله ورباندې پټکې او غصې کوي او یا ځینې وختونه یې ترمنځ پر ګاښ لګیا وي. دا ناوړه کار هومره ډیریږي چې بالاخره له مور څخه لاره ورکیږي چې څه باید وکړي. د دې پر ځای چې خپلې تېروتنې ته متوجه شي، لورانې بد اخلاقه، جګړه مارې، شیګړې او بې حیا بولي. حال دا چې دواړه لورانې نه بد اخلاقه، نه جګړه مارې او نه هم بې حیا دي، بلکې بریالی شوي دي چې له دې لارې څخه د خپلې مور توجه ترلاسه کړي. د مور بې ځایه توجه او پام باعث ګرځېدلی چې هغوی په خپلو منځونو کې شخړې او لانجې لا ډېرې کړي. دلته که مور هیڅ مداخله نه کولای، ځان یې ناګاره اچولی او یا له خونې وتلی، لانجه په خپله ختمېدله. ځکه نجونو ډېر ژر منله چې له دې لارې هدف ته چې د مور توجه او پام دی نشي رسېدلی. که مو پرېکړه وکړه چې د خپلو ماشومانو کوم کار یا کړه وړه د ځان ناګاره اچولو له لارې بدل کړئ، د هغه کار د کولو پر مهال په هیڅ توګه ورته هیڅ ډول غبرګون مه ښیئ. هیڅ خبره مه کوئ، له خولې سپڼ مه باسئ، د تندي د تریوولو، سترګو رایستلو او د خولې د وړینګولو غوندې په مخ هیڅ ډول اشاره مه کوئ، حتی مه ورګورئ. وښیئ چې په کوم کار بوخت دی او په ماهرانه توګه له خونې ووځئ. که له خونې نشئ وتلی، مخ کومې بلې خواته داسې واړوئ چې ماشوم متوجه نشي چې له ده څخه مو مخ اړولی دی، بلکې هغه باید فکر وکړي چې په کوم بل کار لګیای او ده ته مو هیڅ پام نه دی. د ځان ناګاره اچولو معنا دا نه ده چې له خپلو اولادونو سره سوړ چلند وکړئ، بلکې ځان ناګاره اچول په خپله یو ډول توجه او پام دی. ځان دومره بوخت وښیئ چې هغه فکر وکړي شاوخوا هیڅ څیز ته مو پام نه دی. د کوچني ماشوم چې د خوښې خواړه خلاص شي، خوله په کاسه ننباسي، چیغې وهي یا ژاړي او هماغه خواړه غواړي. که مور و پلار د کومې موضوع په اړه له یو بل سره پر خبرو ځان بوخت وښیي او د ماشوم ژړا ته پام ونه کړي، څو شېبې وروسته ماشوم پوهیږي چې امکان نه لري د خپلې خوښې خواړه بیرته ترلاسه کړي، نو له ناچارۍ څخه د نورو څیزونو خوړل پیلوي. د تاسو د پام ور اړولو لپاره د ماشوم هره هڅه د یوه پرمختګ نښه وګڼئ او کوښښ وکړئ چې د پخوا پر پرتله لا ډېر ځان ناګاره واچوئ او تسلیم نشئ. راډیو چالانه کړئ، کړکۍ ته ودرېږئ، له ځان یا د ژوند له ملګري یا ملګري سره د ځینو ورځنیو چارو په اړه خبرې پیل کړئ. دا او ورته نور کارونه د ځان ناګاره اچولو د تداوم لپاره اغیزناک دي. کله چې د خپل ماشوم پر کوم ناوړه چلن یا کار د لومړي ځل لپاره ځان ناګاره اچوئ، ماشوم د پخوانۍ توجه او پام د بیا موندلو لپاره ټوله هڅه کوي له هره اړخه د هغه کار ډیرولو او بیا کولو ته ملا وتړي، تر څو ډاډمن شي چې ستاسو پام ور اوړي. مګر تاسو باید په هیڅ توګه تسلیم نشئ. مه پرېږدئ چې حس وکړي د خپلو احمقانه کړو وړو او کارونو له لارې کولی شي د پخوا په څېر تاسو مات کړي. کوښښ وکړئ د هغه ناوړه کارونو د لرې کولو شمیر او موده په پام کې ونیسئ چې د پرمختګ کچ درته معلوم شي. په پیل کې به کیدای شي فکر وکړئ چې کیسه لا خرابیږي، ماشوم لا ځیلي او بدخویه کیږي، خو کله چې د هغه کار کړن مودې او وخت ته پام وکړئ، وبه منئ چې یوازې څو دقیقې وخت نیسي.
همدارنګه په اول کې د هغه کار د کولو شمیر ځلونه او وارونه ډیریږي، مګر ورو ورو راکمیږي او په پای کې له منځه ځي. کله چې وینئ ماشوم د ګوړې، پتاسې او خوږې لپاره پرون 10 دقیقې ژړل او نن 8 دقیقې ژاړي، په خپله تشویقیږي چې پر همدې لاره لا ډیر لاړ شئ. دلته د ګوړې لپاره د ماشوم د ژړا په مقابل کې ستاسو دغه ډول د نه ځواب د یوې لنډې مودې لپاره د ماشوم په ذهن کې پاتې کیږي او یو څه وخت وروسته هیریږي او کوم ناوړه اغیز نه کوي. په یاد ولرئ، څومره چې پر خپل دریځ ټینګ ودرېږئ او څومره چې د بشپړ ځان ناګهاره اچولو په برخه کې ډیر زیار وباسئ، هماغومره ژر به خپل ماشوم کې د په نښه شوي ناوړه چلن یا کار بدلون یا له منځه تلن ووینئ. بیړه، وارخطایي، بې صبري او زړه نازړه توب ستاسو ټول زیار پر اوبو لاهو کولی شي. هدف بې دریغه ډیر ستر دی او ماشوم روزنه او پالنه اسانه کار نه دی. د ناوړه چلندونو او کړو سمونه او اصلاح د ستاینو، هڅونو، جایزو او تشویقونو له لارې د وړ او ښو کارونو په پیاوړولو سره ګړندی کولی شو. د بیلګې په توګه، کله چې د ځان ناګاره اچولو له لارې د ماشوم ژړا ودرېږي او له خپلو لوبتوکو سره بوخت شي، دا کار یې له ځنډ پرته وستایئ، ورنږدې شئ او داسې وښیئ چې دې کار یې ډېر خوشحاله کړی. که بیا یې پلمې او ونګ پیل کړ، بابیزه یې وګڼئ. پام ورته مه کوئ چې بیرته سم شي. که ماشوم له خوړو سره لوبې کوي او تاسو ورته پام نه کوئ، کله چې لوبېدل پرېږدي او بیرته په کاژوغه یا لاس سم خوراک پیل کړي، غبرګون وښایئ. ورته ووایئ چې دا ډول خواړه خوړل مو یې خوښ دي. ځینې وختونه، تکرارا وایم، یوازې ځینې وختونه کولی شئ په مخ کې د یوه بل ماشوم ښه چلن یا کار وستایئ. دا کار کولی شي ماشوم وهڅوي چې د ماغه کار یا چلن په برخه کې د هغه بل ماشوم تقلید، پیښې او پلیونی وکړي. د بیلګې په توګه، یوه د کور میرمن په پام کې ونیسئ چې یو ماشوم یې دسترخوان ته نه کیني. کله رغړي، کله څملي، کله منډې وهي، خو کوچنی ماشوم یې د لویانو غوندې سم ورته ناست وي. په داسې یوه حالت کې ښه کار دا دی چې د یوه ماشوم رغښتلو، څملاستلو او نورو حرکتونو ته هیڅ پام ونه شي او د هغه بل ماشوم ښه او مؤدبانه ناسته وستایل شي. ډیر پام کوئ، کیدای شي دا کار ځینې وختونه او په ځینو شرایطو کې ناوړه اغیزې وکړي او یا هغه ناوړه کار لا پیاوړی کړي. بیا نو ترې تیریدل ښه کار دی. خو د ماغزو په یوه څنډه کې یې خوندي وساتئ. په یوه ځای کې نه یوه ځای کې ښه نتیجه ورکولی شي. که ماشوم مو خبره نه مني، ستاسو د نه ځواب ته ارزښت نه ورکوي، هڅه مه کوئ چې هره شیبه ورته ټول دلایل ووایئ. دې ماشوم مخکې له مخکې زده کړي چې په سر تنبه کولو، ټینګار او سپین سترګۍ سره کولی شي خپل هدف ته ورسیږي. ځکه نو تر هغو پورې چې تاسو تسلیم شوي نه یئ، خپله سرېنده غږوي. د بیلګې په توګه، تاسو یې د باندې نه پرېږدئ. بالاخره دی دا خبره چې ولې د باندې نشي وتلای دومره درته تکراروي چې ماغزه مو صفر ته ورسیږي. په تیره بیا هغه وخت چې څو ځله مو دلیل ورته ویلی وي. مه په غوسه کیږئ. غوسه او قهر د بریالیتوب پر ځای د ملامتیا پر احساس پای ته رسیږي او له بلې خوا هیڅکله مه تسلیمیږئ. که نشئ کولی یا مو نه خوښیږي چې د ځان ناګاره اچولو له تګلارې څخه کار واخلئ، د جړې پیتې له طریقې څخه ګټه نه وکړئ. په دې طریقه کې د ماشوم د غوښتنو په مقابل کې د هغه غوندې خو د لویانو په بڼه چلند کیږي. لکه جړه پیته چې یوازې هغه یو څو ټکي موسیقي پرله پسې تکراروي، دلته هم یو کوچنی ځواب هومره تکراریږي چې بالاخره ماشوم تسلیمېدلو ته اړ شي. د مثال په توګه،
یو ماشوم په پام کې ونیسئ چې له ماښام څخه د مخه خواړه غواړي. تاسو پوهیږئ چې هومره ډیر وږی نه دی. خوشې چټي پلمې کوي. یوازې غواړي پر خپل وخت د خوړو نظم ګډوډ کړي. لومړی په واضحه توګه یوازې او یوازې یو ځل د خپلې پریکړې دلیل ورته ووایه. که یې ونه منله، له خپل خره څخه راکوز نشو او پرله پسې یې غوښتنه تکراروله، د هر ځل غوښتنې په مقابل کې په لنډه توګه ورته وایي له ماښام څخه د مخه خواړه نشته. نور نو دلیل ویلو ته اړتیا نشته. هیڅ مهمه نه ده چې دا غوښتنه او همدا لنډکی ځواب څو ځلې تکرارېږي. تر هغو باید تکرار شي چې ماشوم ومني بې وخته غوښتنې او پلمې کوم ځای نه نیسي. ډاډه اوسئ، د ځان ناګاره اچولو غوندې د جړې پیتې طریقه هم کولای شي په زړه پورې او ښې پایلې ولري. په پیل کې کیدای شي ماشوم له غوسې شین و سور شي. ممکن ډیر ځیل وکړي، وژاړي، چیغې او کوکې ووهي او خپله کرکه څرګنده کړي. خو په پایله کې یې پلمې او ونګ له منځه ځي. ورو ورو د تکراري ځواب له اورېدلو څخه ستړی کیږي او ځیل پرېږدي. مګر په یاد ولرئ، هیڅ کله صبر او زغم له لاسه مه ورکوئ. مه ستړي کیږئ. تر هدف پورې لاره ډیره اوږده ده. د یادولو وړ بولم ډیری کارپوهان د جړې پیتې د طریقې په پرتله د ځان ناګاره اچولو طریقه ښه او اغیزناکه بولي. خدای مه کړه که د ماشوم ناوړه کړه وړه مو هومره بد وي چې فکر کوئ د ځان ناګاره اچولو یا د جړې پیتې تګلاره بسنه نه کوي، 2-3 نورې حل لارې هم شته. خو د دې لپاره چې ویډیو اوږده نشي، په نورو ویډیوګانو کې به پرې وغږیږم. تر هغو مو لوی الله مل.